السلام علیکم دوستانو، زه یم ریاض او تاسو ګورئ ریاض الکتریک. په دې چینل کې به تاسو د بجلی کار سټپ بای سټپ زده کوئ. نو راځئ چې نننۍ ویډیو شروع کړو. د بجلی وایرنګ فټینګ په دوو طریقو کېږي، یو سنګل پیز او بل 3 پیز. لومړی به په سنګل پیز وایرنګ خبرو وکړو. په دې کې دوه تاره، یو ګرم تار او بل یخ تار. د دې فټینګ په دکان، کور او په عامو ځایونو کې کولی شي. او دویم 3 پیز وایرنګ. 3 پیز وایرنګ کې څلور تاره وي، درې پکې ګرم وي آر واي بي او یو تار یخ وي نیوټرل. او دا په هیوي ماشینانو کې، هیوي ماشینان، لیفتونه، فیکټریانې په دې کې استعمالیږي. په نن ویډیو کې مې سنګل پیز او 3 پیز وښودل. په راتلونکي ویډیو کې به د وایرنګ سیمبل سټپ بای سټپ شروع کوو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک کړئ او شیر یې کړئ. چینل درسره سبسکرایب کړئ. په راتلونکي ویډیو کې ستاسو کوم یو ټاپک خوښ دی ماته په کمنټ کې ووایئ.